بیا هم ښه راغلاست. په رمضان کې مهم کارونه د یو مسلمان په حیث باندې چې باید موږ تاسو ورته متوجه اوسیږو او باید ویکو. دا دویمه ویډیو ده او په دې کې موږ تاسو یو بله مهمه موضوع د بحث تر لاندې نیسو او هغه ده د عبادت کیفیت. دا دویمه ویډیو ده د عبادت کیفیت. په رمضان کې ډیر مهمه ده چې موږ تاسو باید د عبادت کیفیت ته توجه وکړو. نن سبا متاسفانه تاسو ته بهتر معلومه ده ټول جنجال او خبرې په څه شي باندې چې د تراویح تعداد څو ده. تراویح 8 رکعاته دي او که نه 20 رکعاته دي. صحیح شوه؟ ځینو خلکو سره دا تشویشي او سوچي چې په رمضان کې څو وارې باید ختم وکړم. قاري صاحبان دي له یو جماعت نه وځي او په بل جماعت باندې نه نوځي. صحیح شوه؟ نو خلک دي شپه ورځ په همدې سوچ دي. څوک وایي ما 15 وارې قرآن کریم ختم کړ، څوک وایي 10 وارې مې ختم کړ. صحیح شوه؟ څوک وایي چې په 20 شپو کې مې ختم کړ قرآن کریم، څوک وایي چې 15 شپو کې. ځینې خلک دی هغوی دې ته خوشحاله دي، وایي موږ په 10 شپو کې د قرآن کریم ختم وکړو. په بښنې سره زما دا مارکر هم نه کړه چې سم کار نه کړي. نو ځینې خلک 10 ورځو ته خوشحاله دي، ځینې خلک بیا دې ته خوشحاله دي چې موږ په 15 ورځو کې د قرآن کریم ختم وکړو او ځان مو خلاص کړ. صحیح شوه؟ او د دې برسیره ډېر خلک دي هغوی بس د قرآن کریم زر زر ویلو ته خوشحاله دي چې زر زر خلاص شي. ځینې خلک دي موږ ته پیغامونه رالیږي چې دومره وارې ما د ورځې اذکار وکړه او یا زره وارې. صحیح شوه؟ څوک مثلا د ورځې 15,000 وارې د قل هو شریف ختم کوي او ځینې خلک دي موږ ته پیغامونه رالیږي چې د ورځې مې 50 وارې سورت یاسین وویلې، څوک وایي 10 وارې مې وویلې. صحیح شوه؟ ځینې خلک دې ته په تشویش کوي چې صلات تسبیح دا مې 100 وارې د ورځې وکړه او 100 وارې رانه پاتې شو. ښځې هم په کورونو کې چې ناستې دي شپه ورځ اوږدې تسبیح اچولي او فقط د تعداد په اړه باندې پوښتنه کوي چې موږ 100 وارې سبحان الله ووایو. بس سوچ او فکر نن سبا په څه شي کې ده؟ په تعداد کې ده. حال دا چې په رمضان کې مهم کار چې باید موږ تاسو ورته متوجه شو هغه د عبادت تعداد نه ده بلکې کیفیت ده. صحیح شوه؟ کیفیت دا مهم ده او تعداد دا مهم نه ده. تعداد هم په خپل ځای باندې مهم ده خو دومره مهم نه ده لکه کیفیت. اصلي خبره په رمضان کې په دې کې ده که موږ تاسو کیفیت ته متوجه شو یقینا چې دغه ستونزې تشویشونه د هر څه به زموږ ستاسو ختم شي او زموږ ستاسو به عبادت په حقیقي بڼه باندې بدل شي. قرآن شریف کې الله جل جلاله بشمیر آیاتونو کې دا خبره کړې ده چې زه له تاسې نه د عبادت کیفیت غواړم نه تعداد. صحیح شوه؟ تبارک الذی صورت راواخلی چې الحمدلله ډیر مسلمانان یې هره شپه او په ځانګړي ډول په رمضان کې بیا تکراروي د صورت تبارک الذی یا صورت الملک په اولنی آیات کې دویم که دریم آیات ته په هغه کې الله جل جلاله فرمایي چې ما تاسې د دې په خاطر باندې پیدا کړي لیبلوکم ایکم احسن عملا. احسن عملا دا د قرآن شریف د آیات یو برخه ده. الله جل جلاله فرمایي چې ما تاسې پیدا کړي د څه دپاره؟ د دې دپاره چې تاسې ډېر عبادت وکړئ، د دې دپاره چې تاسې ډېر ختمونه وکړئ، د دې دپاره چې تاسو ټول رمضان کې فکر او سوچ دی چې رمضان کې تراویح 8 رکعاته وکړم او که 20 رکعاته وکړم ټول رمضان په دې کې تېر کړئ. نه الله جل جلاله فرمایي چې ما تاسې د یو ستر هدف لپاره پیدا کړي او هغه دا ده چې زه وګورم ووینم او معلومه کړم چې په تاسې کې څوک ښه عمل کوي. احسن عملا چې په تاسې کې مسلمانانو کې څوک ښه عمل کوي. ښه عمل دا یو اساسي شی ده زما قدرمنو. په اسلام کې مهمترین عمل هغه د یو عبادت کیفیت ته توجه ورکول دي. صحیح شوه؟ په انګلیسي کې ورته وایي سټنډرډ یا مثلا ورته کوالټي وایي. نن سبا هم په ټوله دنیا کې خلک کوالټي پسې ګرځي که نه؟ د هر یو شي کوالټي پسې ګرځي. حتی که د یو مارکر ولې نه یو قلم ولې نه خلک دې توجه کوي چې د دې کیفیت به څنګه وي. زموږ استاسو اسلام دا مهمه موضوع صرف نظر کړې نه ده او نه هم هیره کړې ده. له اولې ورځې نه موږ تاسو ته دغه د عبادت د کیفیت په اړه باندې بحث کړی ده.
او ویلي دي چې ای مسلمانانو تاسو د عبادت کیفیت ته توجه وکړئ، کوالټي ته توجه وکړئ، کوانټیټي ته توجه مه کوئ. کوانټیټي تعداد کنه چې سړی شپه ورځ لګیایي او دغه ډېر زیات عبادت کوي، ډېر زیات عبادت کوي. نه، کیفیت ته اسلام موږ تاسو رابللي یو. عائشه رضی الله عنها او ام المؤمنین رضی الله عنها فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام به چې کله د شپې مونځ کوو فلا تسأل عن حسنهن وطولهن او كما قال عليه السلام. وای نبی علیه الصلاة والسلام به چې کله د شپې مونځ کوو نو هیڅ پوښتنه ونه کړي د شپې مونځ. سبحان الله. نبی علیه الصلاة والسلام به چې کله د شپې مونځ کوو وای هغې څه ویلي د تعداد په اړه باندې پوښتنه ونه کړي چې څومره ډېر مونځ به یې کوو. نه نه نه، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وایي پوښتنه ونه کړي چې نبی علیه الصلاة والسلام به څومره په ښه ډول باندې دا مونځ کوو او څومره به یې دا مونځ اوږداوه. سبحان الله. نبی علیه الصلاة والسلام په خپل عمل سره موږ تاسو ته وایي چې رمضان دا د دې میاشت نه ده چې ته پکې ترپ او ترپ منډې ووهې او ځان خلاص کړي او شپه ورځ یې سوچ په دې کې چې دا څو رکاته شو هغه څو رکاته شو. نبی علیه الصلاة والسلام به په رمضان کې ډېر په کرا ډېر په ښه شکل باندې ډېر په اوږد ډول باندې د خپل مونځ کوو. نن سبا متاسفانه مسلمانان شکلیاتو ته بس پاتې دي، ټوله توجه شکلیاتو ته ده، ټوله توجه ظاهري اعمالو ته ده، هغه د عبادت جوهر حقیقت هغه موږ تاسو نه هیر ده. دا ولې زموږ ستاسو زړونه نه نرمیږي؟ دا ولې زموږ ستاسو په عبادت کې خوند نشته؟ د دې اصلي وجه دا ده چې موږ تاسو عبادت په سمه توګه باندې نه ده ترسره کړی. که موږ تاسو عبادت په ښه توګه باندې په سمه توګه باندې ترسره کړو، یقینا چې دغه عبادت په دې الله جل جلاله په دربار کې قبول وي. ختمونه په رمضان کې تاسو ته بهتره معلومه ده، هر څوک د شپو په حساب سره دا ختمونه حسابوي. داسې نه وایي چې دې ختم کې دا چې ما وکړ په دې کې کیفیت څومره. متاسفانه ډېر خلک دي بس دې ته خوشحاله دي چې څومره ختمونه مې وکړل. ځینې خلک یې 20 شپې ته ساتي، ځینې خلک یې د 25 او د 20 او 29 شپه کې ختم کوي، ځینې خلک یې صرف په دې وروستۍ اخره دهه کې ختم کوي، ځینې خلک بس په اوله کې د رمضان ځان خلاص کړي خبره ختمه زر تر زره ختم مې وکړو خوشحاله. نور خبر نه ده چې دا ختم څه رقم وشو. هغه ختم اجر او ثواب لري چې په هغه کې د الله جل جلاله د کلام حق ادا شي. قاری صاحب یا امام یا خپل په کور کې نور په داسې طریقه باندې دا ختم وکړي چې په هغه کې خوند وي، هغه کې د قرآن حق ادا شي، په آرامه باندې ولوستل شي. نبی علیه الصلاة والسلام ته الله په قرآن کې امر کړی ورتل القرآن ترتیلا. دا قرآن دا په آرام ډول باندې وایي، په ښه ډول باندې. تا باندې دا قرآن داسې نه ده نازل شوی چې ته پکې بیړه وکړې او زر تر زره ورخطا بر خبره ختمه شوه. ځان ترې مه خلاصوئ، په آرام ډول باندې د قرآن تلاوت خوند کوي. که چېرته تاسو د غواړئ چې د قرآن کریم ختمونه وکړئ نو مهرباني وکړئ ختمونه یو ختم وکړئ خو په سمه توګه باندې وکړئ. د ورځې یوه پاره کفایت کوي. 2 ختمونه وکړئ خو په سمه توګه باندې، 3 ختمونه وکړئ خو په سمه توګه باندې. خو دا چې نه یې تا زبر معلومي و نه یې تا زیر معلومي و نه دې پیښ معلومي و نه دې وقف معلومي بس بر هسته چې رواني، نه، دا د قرآن د تلاوت هدف نه ده. الله جل جلاله قرآن شریف کې فرمایي چې دا کتاب ما را نازل کړی لیدبروا آیاته. دا قرآن ما نازل کړی د دې په خاطر نه چې صرف فقط او فقط خلک یې تلاوت ته ونیښلي او خبره ختمه. دا قرآن د دې په خاطر ما نازل کړی چې دا مسلمانان پکې فکر وکړي، سوچ وکړي. اوس چې ته په زر تر زره ورخطا او په تراوو کې ختم نه ځان خلاصوي که نه، قاري صاحب هم ورخطا او مقتدي هم ورخطا، نو د دې قرآن به څه خوند وي او په دې قرآن به تا ته الله جل جلاله څه اجر درکړي. قرآن هغه ختم به الله جل جلاله تا ته اجر درکوي چې ته خو حد اقل یو څه ناڅه فکر خو پکې وکړې که نه. که فکر نشي کولی نور باندې پوهېږي په آرام خو تلاوت وکړي. صحیح شوه؟ نو د عبادت که څومره هم عبادتونه دي، حتی که اعتکاف ده، حتی که په روژه کې نور عملونه دي، کوشش ټول دې ته وکړئ چې تعداد ته ډېره زیاته توجه ورنه کوي بلکې کیفیت.
لکه څنګه چې ما وویلې کیفیت ډیر زیات مهم ده. ټوله توجه به انشاءالله ستاسو په رمضان کې دې ته وي چې څرنګه د خپل عبادتونه په سمه توګه باندې په ښه توګه باندې برابرولی شي. ډېر خلک دي چې کله پیشلمي ته راجګ شي نو تهجد کوي. صحیح شوه؟ تهجد هر یو نفر په دې فکر کې ده چې تهجد څو رکعته ده. څوک یې 2 کوي، څوک یې 4 کوي، څوک یې 8 کوي. خو هیچا هم دا پوښتنه ونه کړه چې دا د تهجدو طریقه څه رقم ده. تهجد مطلب څه شی ده؟ تهجد همغه رقم لکه څنګه چې عادي ډول باندې دی مونځ کوي، تهجد هم زر تر زر وکړي ځکه هلته پیشنمۍ تیاري که نه خبره ختمه شي. 2 رکعته تهجد وکړئ خو په آرامه ډول باندې وکړئ، اوږدې سجدې پکې وکړئ، دعاګانې پکې وغواړئ په عربي کې، او اوږده صورتونه که ستاسو یاد وي هغه پکې تلاوت کړئ. که یو هم اوږده صورتونه نه یا دا واړه واړه خو دي الحمدلله د ټولو مسلمانانو یاد دي. 5 صورتونه، 6 صورتونه، 7 صورتونه پکې تلاوت کوي په یو رکعت کې. نو د دې مونځ به څومره خوند وي. سجده کې اوږدې دعاګانې وکړئ کله چې تاسو راکېناستئ، او اللهم صل اللهم بارک مو ویلې له هغه نه وروسته اوږدې دعاګانې وکړئ. الله جل جلاله به ستاسو دعاګانې هم قبلوي او دا روح به مو آرامه شي. موږ تاسو فقط دې ته په رمضان کې خوشحاله کېږو چې دعاګانې کوم وخت کې قبلېږي. صحیح شوه؟ دعاګانې بس هر یو نفر په دې فکر کې ده چې کوم وخت کې دعاګانې وکړه. حال دا چې دعا کې په خپله باندې روح نشته، دی خو ناسته پر روژه ماتي کې خو سوچ او فکر یې بس تیت په ترک ده، اخوا دېخوا سوچونه په خوله باندې لګیا ده خو ذهن او فکر او زړه یو ځای نه ده. صحیح شوه؟ که له تراویح نه بعد هم دعا کوي فقط لاسونه نیولي، څوک په ګیره کې ګوتې وهي، څوک اخوا دېخوا ګوري، یعنی کیفیت بیا هم په دعاګانو کې نشته ده، ځکه زموږ ستاسو دعاګانې نه قبلېږي. که تاسو دعاګانې کوئ لطفا مهرباني وکړئ، د زړه له اخلاصه دعا وکړئ په پوره توجه سره. صحیح شوه؟ نو که تاسو اذکار کوئ، هر وخت کې ذکر کوئ، مهرباني وکړئ د ذکر تعداد دې ته مه خوشحاله کېږئ چې 1000 وارې مې وویلې یا مې 500 وارې وویلې یا مې 100 وارې وویلې، دې ته خوشحاله شه چې څه رقم دې وویلې. انشاءالله چې دغه عبادتونه که موږ تاسو کیفیت ته متوجه شو، دا ډیر مهم کار ده په رمضان کې. نو یقینا چې زموږ تاسو په ژوند کې به بدلون راځي، زموږ تاسو په عبادت کې به بدلون راځي، زموږ تاسو دغه عبادت په انشاءالله د الله جل جلاله په دربار کې ډیر ارزښت ولري، او موږ تاسو ته هغه پوره اجرونه چې الله جل جلاله په دې عبادتونو ټاکلي دي هغه به موږ تاسو ته راکوي. په دې هیله چې انشاءالله په رمضان کې د عبادت کیفیت ته ډیر زیاته توجه وکړئ، او په دې فکر کې بیخي مو اوسېږئ چې دا څومره دي او هغه څومره دي. څومره عبادت چې ستاسو له لاسه کېده ویې کوئ، خو په ښه ډول باندې ښځو ته هم ووایئ او په خپله هم انشاءالله په رمضان کې په بهترین کیفیت باندې عبادتونه ترسره کړئ.